الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمن دوستانو، تیر ورځ موږ تاسې په انزد کې تر هیډره پورې خبرې کړې وې. نن به فوټر باندې بحث کو. ګورئ، فوټر لکه څرنګه چې موږ تاسې هیډر ورکولی شو، همدا ډول خپل په ډاکومنټ کې پیجونو ته فوټر هم ورکولی شو. زه راځم یو څه لیکل کوم. what is computer له هغې څخه وروسته یو څو پاراګرافونه ورته لیکم. زه اوس غواړم چې دغه خپل لیکنې ته فوټر ورکړم. نو انزرټ ټیب ته راځم، هغې څخه وروسته فوټر ته راځم او فوټر کې دغه یو څه تیار فارمټونه دي. څه ډول فوټر غواړئ چې واچئ، یعنې دغه پیجونو کې څه رقم فوټر غواړئ چې تاسې ایډ کړئ یا اضافه یې کړئ. په دغه شکل دغه شکل دغه شکل دغه شکل دا تیار څه جوړ شوي فارمټونه دي. هر یو فارمټ چې ستاسې خوښه و په هماغې باندې کلیک وکړئ او ایډ یې کړئ. زه فرض که دا فارمټ انتخابوم او دلته فوټر راځي، دلته څه غواړئ چې ولیکئ. زه ورته لیکم چې prepared by ممتاز رحماني. ګورئ، په دې ډول موږ تاسې کولی شو چې خپل لیکنو ته فوټر واچو. دا به اوس ټولو ورقو کې راغلی. بل هم په فوټر کې موږ تاسې دغه فارمټ هم اپلای کولی شو، دا فارمټ هم اپلای کولی شو. نو هغه ستاسې د خوښې پورې ده چې کوم یو فارمټ ستاسې خوښه او په دیو کې تاسې کولی شئ چې همغه فارمټ د فوټر په توګه ځان سره ایډ کړئ. بل هم ایډیټ فوټر ده. کله چې ایډیټ فوټر باندې زه کلیک کوم نو ما بیا فوټر ته راوړي او دلته کولی شئ چې ته پکې ایډیټ وکړې. زه غواړم چې د دې رنګ بدل کړم، سوري کړم، همدا ډول غواړم چې یو افیکټ هم پې اپلای کړم. او له دې څخه وروسته پرېږدم. نو په دې طریقه موږ تاسې کولی شو چې فوټر که چېرته موږ تاسې فوټر کې ایډیټ غواړو نو انزرټ ته راځو، د انزرټ څخه وروسته فوټر ته راځو، ایډیټ فوټر انتخابوو، بیا پکې ایډیټ کولی شو. ریموو فوټر کولی شو چې دغه فوټر ریموو کړو. چې کله کلیک پرې وکړو زموږ د ټولو صفحو څخه فوټر ورک شو. دلته یو بل اپشن هم شته، سیف سلیکشن ټو فوټر ګالري. د دې څخه هدف دا دی، ګورئ زه راځم ایډیټ فوټر ته، زه دا ورته انتخابوم او دلته ورته لیکم چې prepared او له دې څخه وروسته دا بولډ کوم. چې کله مې بولډ که یو رنګ هم ورته ورکوم، فرض که دا سور رنګ مې ورکه او څه افیکټونه هم تاسې کولی شئ چې پې اپلای کړئ. فرض که دغه یو ډیزاین ما جوړ کړ فوټر دپاره. اوس راځم انزرټ ته او د انزرټ څخه وروسته فوټر ته او سیف سلیکشن ټو فوټر ګالري دا ورته انتخابوم. دا ما سره په همدغه نوم سیف شي. ګورئ دا ما سره سیف شو. کله هم چې زه یو بلینک ډاکومنټ اخلم او دلته یو څه لیکل کوم، دا لیکل مې وکړو، غواړم هماغه فوټر دلته راوړم. اوس هغه فوټر دوباره ډیزاین کول خو زموږ څخه وخت نیسي. نو تیار هغه موږ ځان سره سیف کړی، انزرټ ته راځو او فوټر ته راځو. فوټر څخه وروسته په دې لاندې برخه کې ګورئ دا تیار موږ چې ډیزاین کړی و موږ سره دلته سیف شوی دی. نو چې کلیک پې وکړو نو هغه پیج کې به موږ سره ایډ شي. په دې توګه موږ تاسې کولی شو چې یو فوټر ځان سره ډیزاین کو، جوړ کو او د هغې څخه وروسته په خپل فوټر ګالري کې سیف کو. بل هم موږ سره پیج نمبر ده.
پیج نمبر په واسطه موږ تاسو کولای شو چې خپل پیجونو ته نمبرونه ورکو. پیج نمبرز د دې په واسطه موږ کولای شو خپل پیجونو ته نمبرونه ورکو. By this option we can add numbers to our pages. دا نمبرونه به په څه شکل باندې وي؟ یا به 1 2 3 وي او یا هم دا به الف ب ت یعنی الف ب ت سی زمونږ ستاسې به وي او یا به هم رومي اعداد وي. نو هر رقم چې ستاسې خوښه وي هماغه د پیج نمبر په توګه تاسې کولی شئ چې اډ کې استفاده ترې نه وکړئ. زه به راشم دلته یو څه لیکل وکړم. اوس زه غواړم چې پیج نمبر هم دغه پیجونو ته اډ کړم. نو زه راځم انزرت څخه وروسته پیج نمبر ته راځم. ګورئ پیج نمبر موږ تاسې کولی شو په د خپل پیجونو په څو برخو کې اډ کړو. اول ټاپ آف پیجز د خپل پیجونو په ټاپ برخه کې کولی شو اډ کړو. تیار څه جوړ شوي فارمټونه دي. د ټاپ په لیفت طرف ته غواړئ اډ کړئ، د ټاپ په سنټر کې غواړئ اډ کړئ، د ټاپ په رایټ طرف کې غواړئ اډ کړئ. نو دا تیار جوړ شوي فارمټونه دي. هر یو فارمټ چې ستاسې خوښ وي هماغه پرې اپلای کولی شئ. فرض که زه ورته لیفت طرف ته انتخابوم، ګورئ دلته ما سره پیج نمبر اضافه شو. دا لومړی پیج، دا دوم پیج، همدا ډول دا دریم پیج. یعنی په دې طریقه پیج نمبر په ټولو صفحو کې اضافه شوی ده. بیا هم انزرت ته راځم، زه ورته وایم یاره نه ټاپ طرف کې دې وي خو په سنټر کې دې وي. نو ګورئ اوس په سنټر کې اضافه شو. په ټولو صفحو کې به اوس په سنټر کې موږ سره پیج نمبر موجود وي. بیا انزرت ته راځم او هغې څخه وروسته نو هر رقم چې ستاسې خوښه وه په دې فارمټونو کې تاسې ورته انتخاب کړئ یا پیج نمبر به هماغلته اضافه شي. ریموف پیج نمبر ته به راشو. نو له دې څخه کولی شو چې ریموف کو. پیج نمبر ریموف شو. بیا هم انزرت ته راځو، پیج نمبر ته راځو او د ټاپ څخه وروسته باټم ده. زه وایم یاره دا پیج نمبر دې په باټم کې وي، ټاپ کې دې نه وي. نو باټم سنټر ورته انتخابوم. تیار فارمټونه دي، هر فارمټ چې ستاسې خوښه وي هماغه پرې اپلای کولی شئ. زه وایم چې باټم سیکشن کې دې راشي او سنټر کې دې راشي. ګورئ په سنټر کې اوس موږ سره راغی. ولې د پیج په اخره کې اوس په ټاپ کې پیج نمبر نشته خو په اخره کې شته. ګورئ اول، دوم، څلورم، پنځم په دې شکل باندې ټولو صفحو کې اضافه شوی دی. دا د دوم، دریم، څلورم، پنځم. یعنی تاسې کولی شئ چې پیج نمبر هم په ټاپ برخه کې اضافه کوي هم په باټم برخه کې اضافه کوي. دریم پیج مارجنز. موږ تاسې کولی شو چې دغه پیج نمبر نه په ټاپ کې اوسیږي نه په باټم کې بلکې په مارجن کې دې اوسیږي. د ورقې دغې برخې ته مارجنس ویل کېږي. ګورئ زه ورته مارجنس انتخابوم. وایي مارجن کوم ځای کې غواړئ؟ زه ورته وایم دغلته پیج نمبر راوړئ. ګورئ پیج نمبر یې اوس په مارجن کې راوړي. د لومړی پیج ګورئ دلته هم په مارجن کې راغلی. د دوم پیج، د دریم پیج، ټول پیجونه به اوس په مارجن کې پیج نمبر لري. نو په دې طریقه کولی شو چې مارجنز کې پیج نمبر راوړو. کرنټ پوزیشن څخه هدف څه دی؟ ګورئ زه راځم پیج نمبر او ریموف پیج نمبر ورته انتخابوم. له دې څخه وروسته راځم ډبل کلیک دلته کوم او دا کرزر په دغه ساحه کې دروم. له دې څخه وروسته انزرت ته راځم. زه وایم چې دا پیج نمبر اډ که خو همدغه برخه کې چې زما کرزر ولاړ د همدغه کرنټ پوزیشن کې پیج نمبر اډ که. نو دلته درېږم. له دې څخه وروسته پیج نمبر ته راځم، کرنټ پوزیشن ورته انتخابوم او اوکې کوم. اوس به پیج نمبر په همدغه ساحه کې په ټولو پیجونو کې، ځکه کرنټ پوزیشن ما ورته انتخاب که او په هماغه کرنټ پوزیشن کې پیج نمبر موږ سره اډ شو. ګورئ دا دوم، دریم، څلورم، پنځم مکمل په همدغه ساحه کې ولري. بیا هم راځم انزرت ته، پیج نمبر ته او
ریموف پیج نمبر ورته وهم اول دا ورته انتخابو که چیرته تاسې غواړئ چې دغه پیج نمبر په ځای یو بل فارمټ یوز کړي یعنی 1 2 3 په ځای چې دی یو بل فارمټ یوز کړي نو دلته راځو فارمټ پیج نمبر پې کلیک کوو له هغې څخه وروسته نمبر فارمټ ورته انتخابو دلته مختلف فارمټونه دي الفبیتي هم شته ای بي سي هم شته نو هر یو فارمټ ګوري د رومي اعداد هم شته هر یو فارمټ چې ستاسې خوښه وي فرض که زه ورته وایم چې الفبیتي به ورته انتخاب کوو دا به ورته اوکې کړمه اوس چې زه راځم پیج نمبر ته او ټاپ کې زه وایم پیج نمبر اضافه که ګورئ اوس یې د الفبیتي په شکل موږ ته اضافه کوي دا الف شو همدا ډول دومې ورقې ته راځو دا ب شوه درېمې ورقې ته راځو دا ت شوه لکه پیج نمبر موږ تاسو ته د نمبر په ځای باندې الفبیتي اضافه کوي که چیرته دا هم ستاسې خوښ نه شو نو کولی شئ چې انزرټ ته راشئ پیج نمبر ته راشئ فارمټ پیج نمبر انتخاب کړئ او په یوازې چې دی فرض که ای بي سي ورته انتخاب کړئ او بیا ورته اوکې کړئ اوس ګورئ د الفبیتي په ځای ای بي سي راغی لکه دا ای شو دوم پیج ته راځو دا بي شوه په همدې ترتیب باندې تر زیاته پورې لیکل شوي ټول نو دا هم موږ سره د پیج نمبر د فارمټ انتخاب و چې څه ډول فارمټ تاسې غواړئ چې انتخاب کړئ نو زه بیرته پیج نمبر ته راځم او فارمټ پیج نمبر ورته انتخابوم او دلته فارمټ ورته 1 2 3 بیرته انتخابوم او اوکې کوم 1 2 3 شو اوس بیرته اوس زه وایم چې یاره داسې کار وکړه چې دغه پیج نمبر دلته د 1 څخه مه شروع کوه دا پیج نمبر د 5 څخه شروع کړه نو د دې دپاره راځو پیج نمبر ته فارمټ پیج نمبر او دلته ورته انتخابو چې سټارټ اټ د څو نه درته شروع کړي د 5 نه اوس خو دلته یو دی زه ورته وایم همدې دا د 5 نه شروع کوم داسې پسې ورځه اوکې کومه ګورې دا 5 شو دا به 5 مې لاندې ورقې ته چې راځم دا شپږم دی او په همدې ترتیب د عدد مخ ته تللی دی نو په دې طریقه باندې موږ تاسې کولی شو چې پیج نمبر چې له هر ځای زموږ خوښه او له هماغه ځای شروع کړو که چیرې تاسې وغواړئ چې اول پیج کې نمبر اضافه نه کوئ همدا ډول دوم پیج کې هم تاسې نه غواړئ چې نمبر اضافه کوئ دریم پیج کې هم تاسې نه غواړئ چې نمبر اضافه کوئ او غواړئ چې د څلورم پیج څخه وروسته پیج نمبر شروع شي خو د یو نه دې شروع شي نو د دې طریقه دا ده چې همدغه څلورم پیج ته راځو او دلته درېږو له دې څخه وروسته لیوډ ته راځو او بیا بریکس ته راځو او بیا نیکسټ پیج ورته انتخابو او دلته ډاکومنټ سیکشن بریک کوو له دې څخه وروسته چې دا کار مې وکړه دلته ډبل کلیک کوو هیډر خلاصو او بیا ورته لیکو لینک ټو پریویوز چې کله مو دا ورته ولیکه له دې څخه وروسته راځو انزرټ ته او دلته ورته پیج نمبر انتخابو او زه ورته وایو چې ټاپ آف د پیج موږ ته پیج نمبر راکړه او انتخابو خو دلته د 5 څخه شروع شو دا ځکه د 5 څخه شروع شو چې موږ ورته دلته عدد 5 ورکړی نو فارمټ ته به زه راشم دا به ورته بیرته یو کړمه چې د 1 څخه شروع کړه اوکې اوس به زموږ او ستاسې دا پورته صفحې چې موږ ورته سیکشن بریک کړی دلته به پیج نمبر نه وي پیج نمبر چې څلورمه صفحه کې موږ ودرېدلو له هغې نه وروسته به پیج نمبر راغلی خو د یو نه موږ شروع کړه لکه پاس صفحو ته موږ تاسې پیج نمبر ورنه کړه د څلورمې صفحې څخه مو شروع کړه 4 صفحې بعد مو پیج نمبر اضافه کړه نو په دې شکل باندې موږ تاسې کولی شو چې دا کار ترسره کړو بل تخنیک هم تاسو ته زده کوم ګورئ دا پیج نمبر زه نه غواړم چې په ټاپ کې اوسیږي او په باټم کې اوسیږي او همدا ډول مارجنز کې زه پیج نمبر غواړم چې زما په خوښه یو شیپ ورته انتخابوم د هغې شیپ په منځ کې ولیکل شي فرض که زه راځم ډبل کلیک دلته کوم هیډر اخلم له هغې څخه وروسته راځم شیپس ته او د شیپ څخه وروسته یو شیپ ورته انتخابوم فرض که دا یو شیپ ما ورته انتخاب که
او دا دلته ورته ډرا کوم زه وایم یاره پیج نمبر په همدغه ساحه کې چې ما ورته انتخاب کړم دغه ساحه کې غواړم. نو له دې څخه وروسته انزرټ ته راځم او په انزرټ کې پیج نمبر ته راځم او کرنټ پوزیشن ورته انتخابوم. ګورې دلته ما پیج نمبر اضافه که ولې دا شیپ ما خپله ډرا که خپله کولی شي چې ډیزاین یې کې هر شیپ چې ستاسې خوښه او تاسې له دې ځای انتخابولی شئ ډرا کولی شئ او د هغې په منځ کې به یې کولی شئ چې پیج نمبر واچوئ. ګورې دا اول پیج دا دوم پیج په همدې طریقه زموږ ټولو صفحو کې به دا پیج نمبر اضافه شوی. نو کله هم چې تاسې غواړئ یو پیج نمبر په خپله خوښه یا په ټاپ یا په باټم او یا په مارجنز کې په یو کرنټ پوزیشن چې هر ځای کې ستاسې خوښه وي او ستاسې ورته پوزیشن انتخابوي په هماغه ځای کې اضافه کړئ. نو دې طریقه ده. او شیپونه هم کولی شي چې مختلف شیپونه څخه استفاده وکړئ او د هغې په منځ کې ځان ته پیج نمبر ولیکئ. نو دا موږ تاسې د پیج نمبر درس و سبا له خیره به په ټکس باندې خبرې وکړو.